درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې په میوالي کې کوم ظالم انسان خپل وړه لور وجلې وه، هغه پولیسو نیولې دی او هغه ته د سخت سزا ورکولو وعده کړې ده. هغوی په دې باره کې نور څه ویلي دي او دغه مجرم اوس څه وایي، دا ټول تفصیل تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. درنو دوستانو، د شپږم تاریخ واقعه ده چې کله یو ظالم پلار راپاڅېدلی او خپله د 7 ورځو لور یې 15 ډزه په تمانچه باندې ویشتلې وه. هغه ظالم چې بیا تښتېدلی او پولیسو د هغه د نیولو د پاره چاپې وهلې کوشش شروع کړو چې زر تر زر دا ونیسي، ځکه چې دې واقعي د ټولو مسلمانانو زړونه خفه کړي او هر چا هم دا غوښتنه کوله چې دې ظالم ته دې داسې سزا ورکړل شي چې خلک ترې عبرت واخلي. نو هغه ظالم چې اوس پولیسو نیولی دی، خلک غواړي چې هغه ته دې سخته سزا ورکړي. خو چې کله د دغه ظالم نه پوښتنه شوې ده چې تا ولې داسې کار وکړو، نو ده ویل چې زما د لور په پیدا کېدو باندې زړه ډېر زیات خفه و، ځکه چې ما غوښتل چې زما زوی پیدا شي او زما زوی خوښو، لور مې نه وه خوښه، نو د دې لپاره ما خپل لور ووجله. درنو دوستانو، دا هغه ظالم او وحشي انسان دی چا چې په لور باندې ډیر زیاته ناشکري وکړله او هغه یې ووجله. نو موږ هم غوښتنه کوو چې دته دې داسې سخته سزا ورکړل شي چې نور خلک ترې عبرت واخلي، ځکه چې داسې انسان د ژوندي ساتلو قابل نه دی. دې انسان نورو خلکو ته هم شر او تکلیف رسیدلی شي، ځکه چې یو انسان په خپل اولاد باندې اسره نه کوي، خپل لور باندې اسره نه کوي، نو هغه به په نور چا باندې څه اسره وکړي او نور څوک به څنګه په امن کې پاتې شي. تاسو هم را سره خپل اواز شریک کړئ، کمنټ کې را سره خپل نظر هم ولیکئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.